د زړه جوړښت. مخکې له دې چې د زړه جوړښت په هکله معلومات ترلاسه کړئ، ښه به وي چې د وینې دوران په اړه او د شریان او ورید په توپیر پوه شئ. د وینې دوران په حیواناتو کې په دوو ډولونو ویشل شوی دی چې یو د وینې تړلی دوران او بل د وینې خلاص دوران نومیږي. د وینې خلاص دوران یا اوپن بلډ سرکولیشن د وینې هغه ډول دوران دی چې په هغې کې وینه د وینې د رګونو څخه پوستکي ته وروځي او بیا بیرته د وینې رګونو ته ننوځي، لکه د مځکې چینجی چې وخت په وخت خپل رنګ بدلوي. د وینې تړلی دوران یا کلوز بلډ سرکولیشن د وینې هغه ډول دوران دی چې وینه هیڅکله د وینې د رګونو څخه پوستکي ته نه وروځي او تل په رګونو کې دوران کوي، یعنې وینه د زړه په واسطه په رګونو کې پمپ کېږي او وروسته له هغې چې وینه په ټول بدن کې دوران وکړي بیرته بیا د رګونو له لارې زړه ته راوړل کېږي، لکه په انسانانو او تي لرونکي حیواناتو کې. شریان یا ارتیري د وینې هغه ډول رګونه دي چې اکسیجن لرونکي وینه او هغه وینه چې غذایي مواد لري ټول بدن ته رسوي، چې پاکه وینه ورته هم ویل کېږي. ورید یا وین وریدونه د وینې هغه ډول رګونه دي چې کاربن دای اکساید لرونکي وینه له ټول بدن څخه بیرته زړه ته د بیا پاکولو لپاره راوړي، چې ورته ناپاکه وینه هم ویل کېږي. د شریان او ورید ترمنځ توپیرونه: په وریدونو کې کاربن دای اکساید لرونکي یا ناپاکه وینه ګرځي، کله چې ورید غوڅ شي نو خوله یې راټولیږي او وینه ترې په کره او دوامداره توګه بهیږي. په شریانونو کې اکسیجن لرونکي وینه ګرځي او کله چې غوڅ شي نو اړخونه یې یو بل ته نه نږدې کېږي او وینه ترې په ټوپونو بهیږي. زړه د ناک په څېر شکل لري چې نوکه یې لاندې خواته لږ کیڼ لوري ته او قاعده یې پورته خواته پرته ده. د هر انسان زړه د هغه د لاس د مټې په اندازه وي. په غټانو کې د زړه وزن 240 تر 280 ګرام پورې وي. زړه په سینه کې د دوو سږو ترمنځ کیڼ لوري ته موقعیت لري. زړه 4 کندې لري چې 2 پورتنۍ کندې یې دهلیزونه او 2 لاندنۍ کندې بطنونه نومیږي. دهلیزونه د بطنونو د پاسه ځای لري چې یو یې ښي او بل یې کیڼ دهلیز نومیږي او همدا ډول بطنونه هم د کیڼ او ښي بطنونو په نوم یادېږي. کیڼ دهلیز ته 2 غټ رګونه چې یو یې د پورتني غټ او بل یې د لاندني غټ ورید په نوم یادېږي، د ټول بدن څخه کاربن دای اکساید لرونکي وینه راوړي. د ښي بطن څخه یو غټ شریان سږو ته وینه د بیا پاکولو لپاره وړي او بیرته پاکه شوې وینه د 4 وریدونو له لارې زړه ته راوړي. د زړه کیڼ دهلیز ته یې راوړي، له سږو نه راوړل کېږي او بیا وینه د زړه له کیڼ بدن څخه د یو غټ شریان په واسطه چې اورتا یا ابهر نومیږي ټول بدن ته لیږدول کېږي.